چې یو سړی بلا ضرورت په کور کې سپي ساتي نو د دې سره د انسان عملونه ضایع کیږي. لکه بعضې خلک هغه سپي ساتي شوقن او د شوق دپاره او یا د جنګ و جګړو دپاره د مقابلو دپاره، او نو داسې قسمه سپي ساتل دې سره د انسان عملونه ضایع کیږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من امسک کلبا، چا چې وساته سپی، فانه ینقصه کل یوم، نو یقینا خامخا کمیږي به هره ورځ من عمله د عمل نه کیراتون یو کیرات، یعنی د یو غر په اندازه باندې د ده نه هره ورځ ثواب دا ختمیږي، ضایع کیږي بلا ضرورته د سپي د ساتلو د وجې نه. الا حرث او ماشیت، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم استثناء کړی چې کله د پټي دپاره وي، یعنی د فصل او یا د زو ګړو دپاره. نو د پټي دپاره یا د زو ګړو دپاره سپی ساتل او یا د کور د څوکۍ دپاره سپی ساتل، نو بیا د هغه خلکو ګناه نشته ده، یعنی ګناهګار نه دي چې یا د پټي دپاره سپی ساتي یا د کور د حفاظت دپاره سپی ساتي او یا د مال متې د حفاظت دپاره سپی ساتي، او بل د ښکار دپاره سپی ساتل. نو د دې استثناء په حدیث کې ده. د دې نه علاوه چې یو سړی سپي ساتي د جنګ جګړو او د نورو څیزونو دپاره، نو د داسې خلکو الله د اعمالو نه هره ورځ د یو غر په اندازه ثواب کموي. وصلی الله علیه و آله وسلم.